په اصل کې چې موږ څو ناغ کړی د 240 رقمه دي، خو بازار ته چې موږ څونه ګورو په 12 رقمه کارېږي. غټه ده د هغې. یعنې خوراک د ماشومانو لپاره ښه وي؟ هو د ماشومانو لپاره مې او خوراک یې هم ښه ده او هغه مایان روغ زیات لري، دلته پروغ زیات لري. دور از دل هموطنای ما البته دیگه، یعنی یک تشویق کردیم با دمیج آمدیم، یک دور از دل هموطنا ماهی خوردیم ماشاءالله. همیشه که میایم همین ماهی فروشی همین شفیع خان که هست بسیار یک ماهی های مناسب بسیار خوبش پخته میکنه. والا میلمانه راځي د سوای کابل نم راځي، جلال آباد نم راځي، بس خدمت یې کوو، ښه شی ورته جوړوو چې آینده دپاره موږ ته دلته ګټه وي او بس موږ ته راسي او موږ سره انډیوالي وکړي او د افغان لایف درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه احترامات مو ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. د ننګرهار ولایت نه مو سفر پیل کړی، لغمان او اوس نو روان یو د کابل جان په طرف باندې. تاسو باندې به د کابل د مختلفو سیمو ښکلې نندارې در باندې وګورو. هیله مند یم چې راسره پاتې شي او د نن ورځې دغه د کابل د لویې لارې عمومي سړک هغه زړه راښکونکي ځایونه او سیمې او مختلف هغه جالب ځایونه چې تاسو ته په نظر راځي هغه به تاسو باندې ګورو. په دې هیله چې راسره پاتې شئ او دا خپرونه تر پای شیبو وڅارئ، ملتیا مو وکړئ. راځئ راسره د کابل په طرف روان یو، د ورېښمین تنګي په ساحه کې اوس ولاړ یو. تاسو ته مو انانس برابر که نور ځو د چکر او تفریح لپاره راسره ملتیا وکړئ. راځئ په خیر. د افغان لایف قدرمنو لیدونکو د سروبي بازار کې یو ورور د
انارو کاروبار کوي. تاسې ګورئ یو ډېر ښایسته انار یې راته راواخیستل، ډېر خوندور او ډېر د ذایقې نه ډک انار دی. په دې هیله چې تاسې هم په دې لار تېرېږئ یو سلام ورته واچوئ، ودرېږئ انشاءالله ستاسې به هم مېلمه پالنه کوي. اخلاصمند ځوان خبرې کوو. سلام علیکم. وعلیکم سلام وروره ښه یې جوړې انشاءالله مهرباني. که لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. نوم مې زړور صادق دی، د سروبي اوسېدونکی یم او بازار کې د انار فروشي دوکانونه دي موږ انار. صادق صاحب څومره وخت کېږي دغه کاروبار ته مخه کړې، د میوجات خرڅوئ، کوم کوم څیزونه تاسې راوړئ؟ موږ ته خو ډېر وخت نه دا دوکانداري کې څه پاتې ده، خو خپله چې زه فعالیت کوم دا 15 کاله کېږي زه خپله دا کار مخ ته وړم، د انار فروشي زه خپله مخ ته وړم او بس که ده شکر ده. د انار موږ د تګاو نه راوړو، دا اوس وخت د تګاو دي ټول او دې نه مخکې و بیا د قندار هم راوړو، دا د کوه صافي هم راوړو، و ټول خلاص شوي دا خاص د تګاو انار پاتې دا ټول د تګاو انار څه چینې دا ټول د تګاو انار دي او تګاو انار دا عمل ښه دي، خوند یې هم ښه ده او مشتریان هم ډېر لري، مینهوال هم ډېر لري او خلک خوښوي. څو نوع انار شتون لري؟ یو خو موږ پېژنو چې تګاو یو د قندار، نور هم پکې شته که نه؟ شته دي لکه ذاتونه ښیي چې دې کې څو قسمه دي. دې کې خو اصل کې چې موږ څونه کړي د 240 رقمه دي، خو بازار ته چې موږ څونه ګورو په 12 رقمه کارېږي، ځکه بېدانه کې یو رقم بېدانه ورته وایي. دا خو ټول مایخوش نوم یو اخلو، خو په دې کې بیا څو ماډله دي، سره دانه سته، توره دانه سته، نرمه دانه، سخته دانه او مایخوش، تروش، خوږ. دې کې څو رقمه یعنې دا لري او پاتې شو بېدانه خو بغیر تګاو نه بل ځای نه لري. هغه یو سپینه دانه یو ګلابي دانه ده، هغه هم بیا ښه انار ده، هغه خاص تګاو کې شته، هغه په بل ځای کې نه کېږي. نه قندار دغه انار لري او دغه بېدانه نه لري، بېدانه ډېر قیمت هم دي. دا مایخوش ممیزي ورته وایي، دا خاص خوږوالی ډېر لري او دا ترشوالی بیا نه لري، تور رنګ لري او تور رنګی ده، سیادانه ورته وایي. دا ډېر خوښوي، دا مینهوال د ډېر سري خلک راځي دا ډېر وړي موږ نه خواږه دي او ډېر ښه. په نو باندې خبرې وکړئ چې دغه نورې 12 رقمه چې اوس تاسې ویل چې خلک یې خوښوي او پخوونکي ډېر دي، په دې کوم نوع دي چې ډېر خلکو د خوښې وړ ګرځي؟ یو دي توره دانه ورته وایي، سیادانه ورته وایي، نه دا خو نور دي، دین هم تور دي، هم دین هم تور دي، هغه ډېر مینهوال لري او بیا ورپسې دا دي بیا دې نه دوه قسمه دانو د سرو دانو کې راځي، یو رقم اوبه کم لري یو رقم اوبه ډېره لري. دا بیا د ریټ هم ښه ده او بس کم اقتصاد خلک بیا ډېر دا کاروي او دا ریټونه د ده نور ریټونه بیا لږ زره دې نه نسبت جګ دي، جګ دي سره، یعنې دا ارزان دي هغه ګران دي. دا چې دا لږ ګران دي، هغه سره دانه او بل رقم دي هغه بیا لږ ارزان دي، دا توره دانه ګران دي. نو وجه څه ده؟ دا کیفیت ډېر لري او ډېر کم کېږي، ډېر نه وي، باغونه یې کم دي بالکل او هغه بیا ځکه ډېر کېږي، هغه هم خاص هر ځای کې کېږي او دغه انار خاص تګاو کې بیا هغه لږ کم دي. بیا تاسې ویل چې اوس وخت کې انارو قیمتونه هم دوستانو ویل چې ګران شوي دي، نو باید علت پوښتنه وکړه، تاسو به هم وضاحت درکړي چې ولې ګران شوي دي، وجه څه ده؟ دې خو منې دې ګرانېږي دا خو اصل کې میزان کې ونه نشتېږي، میزان میاشت کې 10 15 ټول ونه کته کوي. دا نو هلته بیا موږ داسې سټور څه نشته، سترخانې نشته دي، دا ساده ډول باندې ساتل کېږي، دا بیا ځایه لري، د ځای په دې لري چې سټور وایي خو دونه ځای نه لري. دا بعض وخت کې هوا د ځمکې کې لندې ورته کنده وباسي د قبر په شکل باندې، بیا نور د انار واچي او دا منجان ترپال پرې ورکش کړي، هغه نو داسې معاینه څه نشته، سړی وګوري چې هوا ډېره سوه کمه سوله، بعض وخت کې چې هوا لږ زیاته یخه سي هم خرابېږي او چې ډېره ګرمه سي هم خرابېږي. په دې باندې دا اوس وخت کې چې مثال موږ هلته اټکل کړی، اوله کې موږ اخلو ځینې موږ اخلو ځینې اوس اخلو، اوله کې هغې چې 100 منه ماچولي چې اوس یې راباسو 50 منه پاتې وي، نیم په نیمه. اوس د هغې وخت کې موږ باغ کې اخلو په 200 روپۍ 200 روپۍ اخلو، چې اوس ګورو 100 منه مثال کېدل 20,000 روپۍ، اوس 50 منه کوي چې راوګرځول چې 200 هغې چې 10,000 روپۍ چې خامخا موږ پرې ریټ ور وړو لږ زره یو څه وکړي. کوم څه چې خراب شوي د هغې تاوان په روغو باندې اضافه کېږي، خو اضافه کېږي په هغه باندې ځکه چې لږ تکلیف پرې تېر شوی ده، تکلیف پرې تېر شوی، زحمت پرې تېر شوی، ضایع لیدلې ده. که چېرته سړې خونې جوړې شي نو موږ دغه ضایعات به نه ورکوو، سر و کال به اناري. اوس دغه انار فعلا موږ سره 2 میاشتې ته داسې ونیسه چې سټور نشته ده، یعنې 2 میاشتې د ونې نه بغیر 2 میاشتې بې اوبو بې ښو بې باد بیا هم ساتل کېږي. دا چې موږ سترخانې جوړې کړو پاتې 5 میاشتې سترخانې چې جوړ شي کالو سر به انار خورو. اوس کینو وګورې، کینو چارک 1.5 سل یعنې من 500-600 ده، انار اوس هم نسبت ښه دي په دونه ضایعاتو په دونه حالاتو کې. اوس ښه ټاپ انار 500 450 دي، 300 متوسطې دي، خو لکه ښه انار 450 روپۍ او 500 داسې انار چې ښه مزهدار څه په نامه یادېږي دا اعلی انار سیادانه په نوم یادېږي. سیادانه ورته ډېر خلک مینهوال ډېر لري او چار څوک موږ ته راځي اوله مخه اخلي، ابا چې پکې دونه تجربه نه لري هغه راشي وایي مسخه د انار راکړه خوند یې لږ کوي څه واخلي، او څوک چې ډېر هغې توره دانه والا خوښوي.
ښه انار د منډۍ نه راوړئ که خپله ځای د باغ نه خریداري کوئ موږ خپله د تګاو یو اصل کې او هملته خپله په تګاو کې اخلو منډۍ نه چې واخلې هلته بیا مشتري ته ګران تمامېږي و داسې نظر موږ کوو چې دغلته موږ دا اوس کوم ریټ زه چلوم موږ ته خو دا ما خو 15 کاله کېږي او موږ پاتې دا پلار نه پاتې کسب ده موږ ته هلته باغو کې ډېر امتیاز ده امتیازات دي ځکه هر کال موږ راوړو بعض وخت کې په باغوان باندې ډېره سختي راشي مارکېټ کې بازار نه وي موږ یې ترې راوړو او داسې یو ریټ باندې کوو چې هغه زه 20 ګټم 10 ګټم ځکه لږ ګټه باغ والا ته ورکوم او د منډۍ حساب خو داسې چې لاړې مجبور دي ګیري او رقم کوي موږ ورسره په اصولو چلېږو هغوی موږ ته مراد کوي اوس باغ کې چې ریټ بل چاته ورکوي مثال د منډۍ کې خرڅوي په 15,000 موږ ته 20,000 خروار راکوي یعنې 15,000 موږ ته ارزان راځي دلته بیا موږ مشتري ته ارزان له لاسه وروړو چې موږ ګاک لرو او چلېږو په انده باندې چې انصاف کوو او ښه مال ورکوو بالکل خوشحاله اوسئ په دې هیله چې الله تعالی نور هم کاروبار وچلوي همدغسې مه ویل چې اخلاصمند دی چې د ښه راغلاس نه وروسته انار یې راته وویل چې دا نوش جان کړه نو کور ودان د هر څه د اخلاص نه کېږي عزتمن شي نور څه خرڅوئ نور نه خاص موږ د انار موږ ډېر ماشاءالله کار ښه ده دغه د انارو ته رسېدګي کوو د نورو میوو سره بیا د کاره وځو موږ همدغه کار ده همدې پکې تجربه لرو په همدې کې موږ ګاګ ده هغه نورو میوې نه خرڅو ټول انار دي په انار کې څو رقمه دي همدغه کاروو کوم ځای ته نور دې ځای نه لېږئ که نه ولې نه لېږو دا اوس موږ سره ستر دي داسې ذاتي پېښور ته لېږو او موږ خپله بعضې هلته خو ډېر غټ دباغونه دي یو په دې دوکان مغه نه کېږي موږ ډېر پېښور ته لېږو هلته پیټۍ جوړوو ښه ډولي که هغه موږ دا پېښور ته هم ځي او ډېر موږ پېښور ته لېږو او دا نور چې څوک لکه ملګري راځي ځان سره توفه وړي 2 کریټه 15 کریټه هر ځای ته توفه وړي لاره کې چې انتقالېږي کوم خبرې تاسې په نظر کې نیسي چې خراب نه شي تر ځایه روغ ورسېږي دا اصل کې د ګرمې هوا سره دا ډېر هغه لري چې هوا یې یخ هوا کې دا خوشحاله وي داسې ګرمه هوا چې ونه لري دا دغه موږ سره چې دغه کومه خلطۍ کې ده دا په دې پلاستیک یو میاشت ګزاره کوی شي چې د سیرې لاندې مر پرې نه وي او دا کریټ کې 2 میاشتې 3 میاشتې ساتل کېږي چې هوا ښه هوا وي او ګرمه هوا کې نسو نیسه چې په 3 ورځو کې له منځه ځي پلاستیک پرې باندې تاثیر کوي زر ډېر تاثیر ځکه هوا پرې ګرم شي او بل پلاستیک سي بیخي تاف کوي هغه خرابېږي دا کوم چې په پاکټ منځ کې خراب شي نو هغه ځان سره نورم خرابوي د دغه اوبه داسې دي چې مایخوش لږ تر شو بخن لکه تیزاب غوندې دي چې په بل انار باندې وبهېدلې هغه نو په یو ورځ نه په 2 ورځې خرابوي او پوټه کې ورته خرابوي راځو یو تاسو شپې هم دلته پاتې کېږئ څه جالب کار خاطره دغه طبعا لارې سر دی چا به درنه انار وړی پیسې نه درې کړی کوم داسې راځي نو داسې دا عمومي سړک د ډېر خلک مخلوق په دې لاره تېرېږي بعض وخت کې راغلي دي وړي دي راتلل د بیا ځینې چې راځه موټر پسې چلنګ زه ورته بیا وایم زه ورکوی د 800 یا 1000 روپۍ ویسي انسان د فکر به یې نه سوی بیا به راشي او چې ده پسې ځي هغه تګ یې نه ارځي موټر پسې نیسه بیا د هغه سره پسې همغه ځي بعض وایم چې انسان فکر نه راغلي دي ډېرې پېښې راغلي دي او داسې وخت هم راغلی زه مصروفه سوی یم ځینې خل دي بس رقم خلک ستا انار واچوي بس ځان غلی کړي زه بیا په دې واړم زه یم زه انسان ده پوه سوی نه ده کېدای شي هغوی ورکړي مې پاتې سوي ډېرې پېښې برابرېږي دلته ځکه عمومي سړک د حادثې برابرېږي داسې پېښې ډېرې سوي دي خوشحاله او سلامت شئ ډېر زیاته مننه پرېږدم خوشحاله شو الله د روزګار کې برکت واچوه که څه پیغام لري هېوادوالو ته پیغام مې دا ده بس الله تعالی دې بس داسې وکړي چې د سوله خو راغلی د امنیت د ښه ده دغه کاروبار ډېر ضعیفه ده د خلکو اقتصاد دغه لږ سیستم د افغانستان جوړ شي وظیفې شي او څه مخ ته لاړ شي دغه مې بس پیغام د خدای دی بس دغه مې وطنوالو باندې وطني میوې مه هېروئ او استعمال ما مخکې مې یو ځل یادونه وکړه چې اوس ما ورته ویله چې دلته ډېر ملګري راځي وایي ډېر جګ دي زه ورته بیا یو من کینو د پاکستان په 600 واخلې او خپل وطني انار خپل هغه چې باغوان ته ګټه ځي ما ته ځي بل ته ځي په 400 ته یې جګي بیا ځان غلی کړي نو زه هېوادوال نه دا مې خواهش ده اوس وخت کې دا اوس یو چاره کینو په 1.5 سلمن 600 د هغې نه ولې انار نه استعمالوي مړه ولې نه استعمالوي ښه مړه په 300 روپۍ ده او د وطن موږ تاسو میوه ډېر خوږه میوه ده او ډېره ښایسته میوه ده او دې نه به کامیاب ده ډېر ښایسته ریټ باندې پارچ شي باندې کیفیت باندې ښه ده او دا د استعمال کې دا مې هم په یو پیغام ده ورته صحیح ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ تم یو جان مننه تاسو نه خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوو دوستانو د صابر خان وروڼه کور ودان ډېرې ښې خبرې موږ سره وکړې الله دې آباد ودان لري ملتیا راسره وکړې سروبي بازار کې یو نور هېوادوالو سره مرکې خبرې لرو نو انار مه هېروئ د وطن انار دی او نوشیجان یې سره اوسئ د سروبي بازار کې یو هلته ورور د مایانو کاروبار لري هېوادوال ته خدمت کوي ورسره خبرې کوو سلام علیکم خیر راغلی که لږ په لوړ اواز وغږئ چې لیدونکي دې واوري کوم څه وروره
نوم مې عبدالوحید ده. عبدالوحید د سروبي خپله سروبي همدلته اوسېږي؟ همدغه ځای مایان پخوې که نو سم مشتریان غواړي در نه؟ مایانه مې کړایي مې هر څه شته در سره چې د مشتریان تقاضا یې هر څه موږ خدمتګار یو موږ ته راځي ګاهکونه دي شپې د ورځې راځي ټول شپې ټوله شپه ولې نه ناوخته پورې که ټوله شپه نه ټوله شپه بیخي بندیش نه لري دا ښه ده ماشاءالله الله دې کار کې برکت واچوي. راځو د سروبي مایان ډېر مشهور دي ننګرهار خلک یا د لغمان خلک یا د نورو ولایتو خلک ورته راځي نو د مشهورتیا راز یې په څه کې دی؟ داسې ده خدمت یې او د مینوالو چې راسي دلته موږ ورته ښه اخلاق کوو وضعیت کوو 50 روپۍ ارزانه هم ورته ورکوو ورته ځکه په دغې باندې خلک راځي چې ښه شی ورته ورکړي هر سړی درته راځي او چې ښه شی ورنه کړي ورته درته یو ورځ نوم بدوي او 10 نفر ورته نور ورته وایي چې مه راځئ داسې خو دغې له وجې نه موږ ته هغه زیات لرو ګاګ زیات خلک خوشحاله وي د شپې 2 بجې 3 بجې د کابل نه را روان یي دلته مایان دغلته فارمونه راځي که موږ د سروبي هم شته سین هم دي د فارمون دي د پاکستان هم راځي او 3 قسمه راځي څو نوښت 3 قسم دي کوم راته شته ده سیلور شته ګرا پترا مایي ده وطني دي قسم سره دي موږ سره خلک کوم یو ډېر خوښوي خوښي او پترم زیات خوښي او سیلور کې څه ځانګړتیا شته هغه لپاره د هغو لپاره او غوښه هم لري هغه دغې له وجې نه بیا دا وړه ده که غټه ده غټه ده د هغې یعنې خوراک د ماشومانو دپاره ښه د ماشومانو لپاره مې خوراک یې هم ښه ده او هغه مایان روغ زیات لري دلته فروغ زیات لري ستا خپله څومره تجربه په دې خپل کار کې دوکاندارۍ کې دي زموږ تقریبا 15 کاله نه هم زیات وګړي پاکستان کې هم پخول دلته هم پخو چې چاته هم پخ کړی ده بیا بل ځای باندې پخوي مې ورته خوري ماشاءالله دوستانو ستاسو تقریبا 15 کاله همدغه روزګار کې پاتې شوی کافي تجربه ده نو دا دومره وخت انسان ډېر شیونه زده کوي ډېر څه ویني ډېر څه خدمت کوي پخوي ټول روان دي همدغې له وجې نه چې یو ورځ ورسره ښه اخلاق ونه کړي او سړی پیسې درکړي درته خوشي نه خوري چې خدمت یې وکړي هر سړی دې ته راځي خدمت کوي اخلاق غواړي مشران یو خبره کوي چې اخلاق نه لري دکان مه خلاصوي آفرین بالکل واقعیت خبر ده روزګار کې اخلاق مهم دی دا خو ده نو اوس دغلته چې ته اوس تا سره ښه وضعیت ښه اخلاق وکړو د موږ هر سړی راځي ته به نور دوستان لري انډیوالان لري ورته وایي چې راځه دغه جي کې دا رقم ته میان ورکړي او دا رقم اخلاق لري او که چېرته بد اخلاق وي نو ولاکه دې خوا سلام هم څوک در باندې واچي صحیح خبره ده کوم ځای خلک راځي موږ خو یاد وکړه چې د لغمان ننګرهار د نورو سیمو خلک راځي نه د موږ ته د خوست نه راځي د پکتیا نه راځي د کابل نه راځي د تاګاو نه راځي د جلال آباد نه راځي هر ځای نه رواني دلته راځي قسم خلک چې دا څه ولایتونه دي نه راځي هم دلته ځکه په دې کندهار نه خلک راځي وایي چې دلته موږ د مایان ورسره وخورو هغه وکړو ورسره د شپې هغه هم راسي بېرته ذاتي نور بیا ځي عمومي د ډېر سیمو نه خلک راځي آفرین راځي د سیجي هم تاسې پخوئ لګیاست دا څنګه دا هم ډېر تقاضا ده غواړي دا نو له ترخم نیولې تر کابله پورې چې دا موږ دا چرګ ورته چاته ورکړو دا بیا بل چېرته شټاپ کړي او نیو همدغه چرګان دي کوم کمال کوي دی کې ماشاءالله ستاسې دا خو دا یینه مینه چې دا بعضې چا پاتې کړي پکې پخ کړي هغسې وینه پکې پاتې هغې زرتورین سي ولاسې دا داسې دا بوین دی دا دي او که داسې ورته صحیح داسې ورته پوخ کړي دا رقم ته نو دا به څنګه بیا بله خوا ته لاړ شي خواري پکې بعضې خلک یخ غوړو کې واچي بېرته راوباسي خپل مسخد دی وایي خپل ډالډوزه له هغې پورې نه چې دا پوخ نه شي بل ګاګ ته وایم وروره ودرې مونږ کوم کې نشته چې تا ته خام شی در چې کار خلاص شوی نه مکمل دغه یو ګاګ خوشحاله بل آفرین هغه هم بیا وایي چې یاره دا ولا ښه خلک دي چې دا لږ کار خلاص
صفا سوتره ورکوي ورته وجې نه اتره میان خو همدغه سیند به یې همدې ډنډ دي څوک یې نیسي خپله کسان او راځي خلک یې راوړي که تاسې اخلئ دې نه 100 کیلو راوړي څوک نیمه کیلو راوړي څوک 15 کیلو راوړي هغې بیا موږ ورته پیسې ورکوو ورته او شلګون موږ ته هم پکې پاتې کېږي د هغوی هم غریبي کېږي غریبي کار کېږي نو څومره خوشحاله په خپل وطن کې هېواد کې خدمت کې هېوادوالو ته شکر الحمدلله که امن ده که خوشحالي 15 روپۍ پیدا کړو له خدای نه شکردار یو حلالې 15 وخته خپل مونځ او دس پکې کوو دا نو شکرانګي ده که نه ډالر به څه کوو هغه به څه کوو نو خپل وطن کې دا خپل وطن کې یو ګیلاس اوبه وچکو موږ شکر پرې باسو کوم جالب کار خاطره پیښه شوې کار جریان کې تخلیف په وخت کې نه نه پیسې یې درکړې سي کوم هغه چې څوک وي چې بیرته راوړي او که کوم یو آرامخور یا خو له جیب نه هم درنه باسي خو له جیب هم باسي صحیح سړی سرلوړی حق پې پات دی که یو پیره کې نه دویم پیره کې راګرځي پیسې زیاتره سره دلته پیسې نه وي ورسره موږ ته وایي چې پیسې نشته راسره موږ ورته څه ویسته درسره چې نشته دې په کار هم درته درکړو هغه نور بیا مجبور پیره چې راشي خپله پیسې راوړي شرمېږي چې دوی ما سره ښه اخلاق وضعیت وکړو نو سره اسانه کړله هغه نه او زیاتی نه کوي بیا څوک خو بدله باید په خو باندې ډېره زیاته مننه کور ادا څه خدمت یې موږ ته ویلی لیدونکي هېوادوال ټول مسافر دی ګوري که کوم پیغام لري ورته خوشحاله آباده اوسئ ټولو انډیوالو سلامونه رسوم ډېره مننه دوستان راسره اوسئ مننه کوو تا نه هم خوشحالتیا غواړو وروره چې راځي دې موږ دغه خوارې جونګړې ته او ته دې موږ پوښتنه کوې هر څه خدمت یې موږ ته ویلی شو راځئ کښېنئ ډوډۍ موډۍ به راسره وکړو دوستانو وروره مننه کوو ډېره زیاته الله دې آباد لري انشاءالله هېوادوال ته خدمت کوي د ورځې په جریان کې هم د شپې هم دوی نوکري لري دغلته او هېوادوال ته ښایسته خواړه ترکیبوي برابري دوی یو نړیمنه کور سره اوسئ بازار کې نو نور هېوادوالو سره هم خبرې لرو ملتیا دوستانو بیا هم راسره اوسئ د سروبي بازار کې یو د دوستان مو څنګ کې ولاړ دي دری ژبه باندې به سره خبرې کوو ځکه دوی کابل نه راغلي دي ورسره به معرکه کوو السلام علیکم السلام علیکم خوب هستید؟ خوب هستی؟ جان جور هستم بخیر هستید؟ نامتان چیست محترم؟ عبدالوهاب. عبدالوهاب از کجا آمدی؟ از ایسیاوال خیرخانه. بریم برای شب صحبت میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم. بخیر هستید؟ خیر و خیرت هستید؟ از همین طریق شما به تمام هموطنان خودم سلامای خود تقدیم میکنم. به مردم خود همیشه ما آرامی خواستیم، آرامی میخوایم، همین آرامی رو من خوش دارم اصلا. اسم مبارک تا میگی؟ عبدالله حبیب هستم، انجینر هستم در وزارت انرژی و آب. تو آمدی با چکر آمدی که دوست آمدی؟ والا این تو شد که همین دیر شده بود که همین فامیل ما به چکر نورده بودم. باز تصمیم به می شد که بیا با هوای سروبی نام خدا یک مناسب است نسبت به کابل گرم است. باز اعضای فامیل گفتم بیاین میریم یک چکر اینجا سروبی دور از دل هموطنای ما البته دیگه. یعنی یک تشویق کردیم با دمیج آمدیم یک دور از دل هموطنا ماهی خوردیم. ماشاءالله همیشه که میایم همین ماهی فروشی همیشه شفیع خان که هست بسیار یک ماهی مناسب بسیار خوبش پخته میکنه بسیار خوشمزه است سلیقه‌شان هم خوب است پاک است دیگه بسیار خوشایند بود بر ما واقعا فامیل هم که همینجا ما در مسیر راه ماشاءالله امنیت بسیار خوب بود خیر ببینم همگی کسایی که دیگه زحمت میکشن یعنی سربازا مجاهدین یعنی خیر ببینم بسیار خوشحال شدیم از زیارتی که چکر امنیت است به حساب آرام از کابل تا اینجا آمدیم یک مشکل در راه فضل خانه ما نیست زنده و سلامت خیر سلامت کدی برادر گپ میزنیم شما از کجا آمدی وطن دار با مخصرم هستم بسیار از خود هستی با چکر یک جای آمدی با چکر آمدیم چی کردی چی خوردی چی نوش جان کردی سمی باعث افتخار ماست که ما از کابل تا اینجا آمدیم به بسیار راحتی خوبی آرامی دیگه این باعث افتخار ماست که آمدیم با خاطر ماهی خوردن چون باید از هر نقاط کشور خود ما و شما لذت ببریم چون که خدا داده برای ما و شما داده تا لذت بریم استفاده کنیم دیگه همین دنیا است چرخ فلک از گفتنگان دا تیر میشه دیگه دقیقاً آمدیم به خاطر ماهی خوردن و بسیار یک جای لذت بخش بود ماهی مزه‌دار بود دیگه
بس بچه خاطر سروبی بازار انتخاب کردی و اجامه پانی شفیع الله خان آب و هوا دیگه تعریفات از ماهی که خوب ماهی پخته میکنه، مزه‌دار ماهی پخته میکنه، به همین خاطر آمدیم دیگه. هیچ علت به حکمت نیست. ها یک علت داشت که ما آمده، حکمت داشت که ما اینجا آمدیم. چیزای بسیار لذیذ و خوشتر بوده. ممنون نظافت جایشان، مردمشان مثال بسیار با خوبی گپ میزه، با انسانیت، رفتارشان، اما کردارشان دقیقاً با شما مثال خراب به خاطر خوردن یک جای کس نمیره، به خاطر میره که مو انسانیت، اخلاق، مهربانی داره در هر جای اثر چی بود. ولی چون مردم صفتی بودن به اون خاطر ما آمدیم خاطرشون یک ماهی خوردن. زنده و سلامت باشید. دوستان کدام پیغام داری؟ بس به دوستای خود بیرون از کشور که هستن به کلشون یک سلام خاص تقدیم میکنم. هر جایی که هستن مؤمن مسلمان ما و شما سرفراز و کامیاب باشن، در حفظ امان الله باشن. دیگه چیزی گفتنی برشان ندارم. از افغانستان چیزی کار دارم ما در خدمتشون. بخیر باش. یک جهان تشکر. بخیر باش. ایسای محترم چیزا ما خدمت مربوط ما. بازم از مردم سروبی من جان سپاس میکنم از این دکاندارای عزیز ما که برای هموطنای ما خدمت و واقعا خدمت خوب میکنن، خیر ببینن. اینمی یک یادگاری است که میریم در کابل فرضاً اینمی قصه‌ایش میگید ما رفتیم ببینید تو اینطور گپا کردیم. این خود از این حساب یک لذت است، یک خوشی است، یک خوبی است و فامیل هم فضل خدا خوش میباشن از دمی و ضرورت هم است. هر فامیل باید اینمی قسم باید سرا بیچاره همیشه در خانه خب برشان سخت است. یگان شکر باید بکششون بیرون این طرف و طرف برتن شکر بده و هوای آزاد تنفس بکنن. این خود یک زندگی است دیگه. خداوند که نعمت داده چرا استفاده سالم ازش نکنن. بازم سلام احترام به تمام هموطنان ما از طرف ما. خاطره خود رو شدی نشد در آمدن هیچ بنده خدا هیچ تکلیف هیچ ندیدیم. بسیار به حساب آرام تا اینجا رسیدیم آمد. تشکر بخیر باشید. دوستانو راسره اوسئ نور استادانو سره خبرې لکو تاسو ماته وکړئ. بیا هم هر کله خرق لاست را سره اوسئ د سروبي بازار لږ بره د باغ رئیس په ساحل ته راغلی یو ملګری په کار باندې مسؤل او سره خبرې کوو. السلام علیکم کاکا کیجو خیر شکر چارې ښه روان دي؟ الله رحم د فضل د خدای دی. خوشحاله اوسئ. لیدونکو د ځان معرفي کې خوښ ما نوم اختر محمد سروبي د ولسوالۍ او دغلته بس د موږ شوروزي خان سره کار کوم او بس دغلته شه په خیر ورته کوم څیزونه تیاری کوم مسافر راځي کوم ځای نه راځي په دې راپور بعد د لغمان نه مسافر راځي کونړ نه راځي کابل نه راځي بس دغه چپس دي او مایان دي کباب ده چرګان دي دغه شیان ورته په ښه ډول پخوو. مایان خپله دغه سروبي دي سیند کې نیسي که نه د فارمونو څخه راوړي؟ د سروبي هم شته ده او د پارمون شته ده دواړه جانبه کوم یو خلک ډېر خوښوي؟ وطني خلک ډېر وطني خوښوي. خوند یې ډېر ده؟ ډېر د خوند یې ډېر ده. داسې غوښه لري که نه؟ والا بس خلک د غوښې پسې نه ګرځي کاکا، خلک د خوند پسې او د پاک شي پسې ګرځي. داسې خلک راځي دي انشاءالله؟ هو راځي دي بلکل. دغه کوي چې مشتریان راځي میلمه پالنه کوي ورته؟ والا میلمانه راځي د سوی کابل نه هم راځي جلال آباد نه هم راځي بس خدمت یې کوو ښه شی ورته جوړوو چې آینده دپاره موږ ته دلته ګټه یو بس موږ ته راسي او موږ سره انډیوالي وکړي او په ښه بیه کې موږ جوړېږو او بس ښه یې ورته پخوو. مایع څومره وخت باید پوه شي موږ غوړو کې باید پرېږدو ښه په مایع به داسې مایع داسې ووایه چې مایانو پورې پرده اوس وطني مایان ور واچوه 15 دقیقې بعد یې راوباسه پخېږي او دغه نور چې دي د پاکستاني چې بیا دي دا لږ وخت نیسي بیا 15 دقیقې نیسي چې ښه یې پخوې تازه غوړي او بس پاخه یې ښه په خواله په څه کې ده چې یعنې ښه یې پوخ کړو مشتري راځي ښه وخت کې تازه غوړي شنه مرچ وټکوي اوږه ورته وټکوي دا ورسره ګډ کړي بیا ورته اخته کړي بیا ورته غوړي تازه واچي ور واچي پاخې کړي بیا صحیح راځي.
سوجي پخوي سوجي چرګان دي و څومره خرڅېږي روزانه هغه دغه چرګان باید د موږ داسې وایي چې یو 15 دانې 10 دانې برابره ته کم خرڅېږي مایان به ډېر خلک مایان دغه ډېر خوښوي و او دا واړه مایان څنګه دي دا خاره چې ورته دا واړه مایان خو ښه دي د هغه بېله شکو دي دغه سیند مایان دي او بس ښه خوندور دي وطني دي خلک ډېر خوښوي ډېر یې خوښوي ولې خو ورته ښه صفا استعمالوي والا چې داسې نن رښتیا خبره وي لږ بازار هم دې موږ کوو او بېګا ما اچولي او څه ګاهکونه راغلي وو هغو ته هم غوړي واچو بیا سبا یې نور هم ورسره واچوو نو دا شیان پکې پخوو بس غوړي هم تورېږي هم مسالې پکې ګډو دغه شیان څومره خوشحاله په خپل وطن کې په روزګار باندې مصروف یو خپل وطن کې شکر د الحمدلله چې کارځای بابا ناست او د مغه رئیس ته په دې سړک باندې بس وټلو کې شاګردان یو 2.5-300 پورې برابرېږي شکر بس خو روزګار روان دی خوشحاله اوسه اوس مسافر د ګوري که څه پیغام لري مسافر ته پیغام شریکولی شي ورسره هغه چې دا د سروبي مایپزي ده سروبي مایپزي ده او انشاءالله کار نور هم پاتې ده ما وویل چې مسافر د ګوري د هېواد نه بهر دی که څه پیغام ویل لري ورته مهرباني ما خو پیغام دغه ده چې خپل وطن کې کار روزګار پیدا شي د طالبانو هم دغه هیله ده چې یو سړی نه په عذابوي او ډریوران دي ورور د موږ مخکې 100 دانې درېدل اوس 50-100 دانې درېږي نو دغه هیله ده چې موږ او تاسې په خپل وطن کې یو شی پیدا کړو خپله وخت تېر کړو او ځوانانو هیله کېږي چې بل ورته زحمت وباسو بس خپل کار روان خوشحاله اوسې ډېره مخه کړه دوستانو مننه کوو ورونه راسره اوسئ خبرونه هم پای ته رسوو ځکه د خبرونه پای شېبو تر منځ شوي راسره پاتې شئ قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خپرونه ستاسې لپاره په زړه پورې او جالبه تمامه شوي موږ تاسو ته خپرونه د سروبي بازار اړوند د دوکاندارانو سره او د مایع پلورونکو سره چې د سروبي مایان ډېر مشهور او شهرت لرونکي دي نو تاسو هم په همدې اړه باندې د نن ورځې خپرونه برابره کړه او تاسې درنه خدمت ته مو وړاندې کړه تر بیا چې زه غلام اسحاق صافی او راسره د کمرې په برخه کې جناب پاسون صاحب ستاسو درنه خدمت ته راځو تاسو ټول ښکلی او مهربانه سپین تعالی سپارو هر چیرې چې یاست خوښ آباد او سوکاله اوسئ د خدای په امان